خپل وطن ښه دی که بل وطن ښه؟ خپل وطن ښه دی. السلام علیکم ګرانو کتونکو، نسیم مندوخیل تاسو مخاطب یم او دا وخت په بونیر کوګا کیم کې ولاړ یم چې دلته ما وکتلو د کوګا چې کوم کیم دی دا تقریبا ډېر زیات وران سوی دی او خلک روان دي، کډې روانې دي د افغانانو. نو دا وخت له یو کډوال افغان کډوال سره ولاړ یم چې د دوی کډه بارېږي، خپل وطن ته روان دي. د دوی څخه به یو څه پوښتنې وکړو. السلام علیکم کاکا. وعلیکم سلام وروره، ښه دې جوړ یې؟ خیر نه. څه نوم دی دی؟ غونچه ګل. غونچه ګله، دا راته ووایه دلته دې څومره وخت تېر کړو؟ دلته هم 2 3 کاله تېر کړ. معنا ستا عمر چې کوم دی ډېر ماشوم به راغلی؟ زه به کم در کم د 7 کلو 8 کلو راغلی. ښه. او خپل وطن ښه دی که بل وطن ښه دی؟ خپل وطن ښه دی. معنا اوس روان یې خپل وطن ته. دا 2 3 کاله موږ پاکستان کې تېر کړ. خدای دې ښه وسره کړي، ښه په عزت هم تېر کړ. د بونیر خلکو نه د موږ ډېره غټه شکریا موږ سره ښه والی کړه. ښه. معنا دوی له تا سره میلمه پالنه او دغه ښه د عزت ښه را سره کړه. والا سره راغلي، ښه مزدوریان یې نه وي، دوی سره کورو باندې به موږ ګرځېدو، کپړه به هم خرڅوله، ښه ډوډۍ ښه عزت یې موږ کړی دی. دلته د پولیس څنګه رویه ده در سره؟ په زوره مو باسي، په کورونو در ننوځي او که نه؟ نه په کورونو خو توس نه دی راننوتي. توس خو د الله رحم ده. د بونیر کې دا خبره لا نشته. ښه. معنا د بونیر پولیس ښه په احترام، ښه په عزت، ښه خلک دي. موږ سره خو توس ښه خواله کړی، له دې نه وروسته پته نه لګي. ته نن ورځې خو ښه د موږ عزت کړی، ښه په ورورۍ په هغه باندې کړی. هلته د کوم ولایت یاست؟ هلته د کابل ولایت. د کابل ولایت یاست. کابل خو جوړ دی، هلته خو مزدوري پیدا کېږي. او الحمدلله مزدوري پیدا کېږي. چې څوک مزدوري کوي پاکستان کې پیدا کېږي، افغانستان کې پیدا کېږي. او چې څوک مزدوري نه کوي هغه نه دلته شته، نه په عربو کې شته، په یو ځای کې هم نشته. پلورونکي سره ولاړ یم، پوښتنه به وکړم او د دې کیمپ په حواله، د افغانانو په حواله. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ستاسو څه نوم دی ورور؟ زما نوم خو فرید خان ده. ښه. دا راته ووایه دا کیمپ خالي کېږي، روان دی او افغانان روان دي، د دوی په حواله ستا څه دغه دی؟ دا کاروبار او دا ستاسو دا جوړ دوکانونه دا خو به چې خلک نه وي نو بیا به څوک اخلي او څه به کوئ له دې سره؟ پهله خو زه ستاسو شکریا ادا کوم. دا خو موږ جوړ کړي دوکانونه دي، خو چې خلک زیار سو دنیا ټوله په دې خلکو باندې ښکلې هم ده، آباد هم ده. چې خلک نه وي بیا دلته څوک څه کوي؟ دا به ختموو. دا کاروبارونه هر څه ختمیږي. څوک یې د ځان سره وړي، څوک به بل چا باندې خرڅوي. دا پروګرام روان ده. د بونیر د خلکو او د پولیس له افغانانو سره له کډوالو سره څنګه رویه ده؟ یاره موږ خو چې څومره وینو که نه، د بونیر د خلکو او د بونیر د پولیسو د افغانانو سره ښه رویه ده. معنا تنګ کړي نه دي؟ نه دي تنګ کړي. تر اوسه پورې چې کوم افغانان روان دي دا په خپل طبیعت روان دي او ښه په طریقه روان دي. البته دوی سره ډېر ښه چلن کوي. دا راته ووایه چې افغان کډوالو ته څه پیغام ورکوي چې دا کوم دلته په پاکستان کې اوسېږي، په پنجاب کې وي، خیبر پښتونخوا، په بلوچستان کې، هغو ته کوم پیغام ورکوي؟ هغو ته زه دا پیغام ورکوم چې ټول په جمع باندې راسي او خپل وطن جوړ کړو. او چې دوی دلته پاتې موږ هلته پاتې یاست، خو خپل وطن نه جوړېږي. خپل وطن ته چې راسي او ټول لاس وکړو سره، انشاءالله خپل وطن به آباد سي. مننه، ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.